په دې ناسته کې د علماو شورا استازي شیخ مولوي عبدالولي اغا، د ټولګټو چارو رئیس الحاج ملا عبدالخالق خالد، د اوبو انرژۍ رئیس الحاج ملا محمد یعقوب قایم، د کلیو بیا رغونې او پراختیا رئیس الحاج ملا محمود ثاني او یو شمېر نورو مسؤلینو هم حضور درلودی. د ولایت مقام ویان مولوي محمد قاسم ریاض باختر خبري اجانس ته ویل چې د دغه لیدنې موخه د هلمند سیند پر سر د مختار مهاجرو په سیمو کې د نوي اساسي پل جوړېدو په تړاو بحث و. د یاد پل په اساسي او معیاري ډول جوړول او خلکو ته د تګ راتګ اسانتیاو برابرول د نننۍ ناستې عمده بحث و. هلمند والي د ترکیې اویا ساختماني شرکت د مسؤل توت هرکلی وکړ او ویل دغه پل جوړېدل نه یوازې د ښار د ترانسپورټي ستونزو په حل کې مرسته کوي، بلکې د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ لپاره هم زمینه برابروي. نوموړي ټینګار وکړ چې دا پل باید په معیاري او اساسي ډول جوړ شي ترڅو د سیلابونو په موسم کې هم له ستونزو پرته خلک ورڅخه باید استفاده وکړي. د ترکیې اویا ساختماني شرکت مسؤلینو ډاډ ورکړ چې دوی چمتو دي پل د نړیوالو معیارونو او پرمختللي ډیزاین له مخې جوړ کړي ترڅو خلک د تګ راتګ پر مهال له کومې ستونزې سره مخ نه سي. همداراز په دې ناسته کې د پل د طرحې، تخنیکي امکاناتو او تمویلو لارو چارو په اړه هم مفصل بحث وسو او ګډونوالو په هر اړخیز ډول خپل نظرونه شریک کړل. هیره دې نه وي چې د دغه پل تول، عرض، کیفیت او نور اړین موارد به له ډیزاین وروسته روښانه سي او باید یادونه وکړي چې دغه پل جوړول د ولایت مقام د هڅو پایله ده چې هدف یې د خلکو لپاره د لا زیاتو اسانتیاو برابرول دي.